بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. زما ذهن کې یو آیډیا راغله او ما هغه ستاسو سره شیر کول چې کوم دی مناسب ګڼل، او هغه دا خبره چې د سټیفن آرکوی کتاب د 7 هیبټس اف د سکسسفل پیپل، لکه د کامیابو خلکو 7 عادتونه، نو هغه خو د وخت د کمی په وجه باندې ټول عادتونه زه تاسو سره نشم شیر کولی، خو په هغې کې یو عادت چې هغه زه ډېر زیات ضروري ګڼم، او دغه یو عادت چې کوم دی نو په خلکو کې ډېر غټ چینجز راوستی دي، خلک یې چینج کړي دي، او دغه ډېر زیات یو مؤثره او ډېر زیات افیکټیو عادت دی. نو زه کامیاب سړی څه ته وایي، لکه اولنۍ خبره خو دا ده چې هغه به پازیټیو وي. لکه که زمونږ په ذهن کې دا راځي چې د نیګیټیویټي سره هم خلک زیو اچیومنټس کوي، نو دا اصل کې اچیومنټس نه دی، دا بربادي ده. نو زه راځم هغه د سټیفن آرکوی هغه یو ټرمینالوجي ته چې هغه دې له نوم ورکړی دی پرویکټیو. لکه پرویکټیو به درته زه داسې ایکسپلین کم چې هر هغه سړی چې هغه خپل جذبات پیژني او هغه خپل جذبات کنټرول کولی شي او هغه خپل جذباتو له یو پراپر ډایرکشن ورکولی شي، هغه پازیټیولی او پراپرلی چینلایز کولی شي. مثال او دغه شانتې د نورو خلکو جذبات هم پیژني او هغه هم کنټرول کولی شي او هغې له چې کوم دی د حالاتو مطابق پراپر ډایرکشن ورکولی شي او هغه پازیټیولی چینلایز کولی شي. د دې مثال په شان د سیلاب دی د دې جذباتو. که سیلاب دی مطلب کنټرول کړی شو په پراپر چینلز باندې، او مطلب نو داسې چل به وشي چې د تباهۍ نه به چې کوم دی نو دا حالات به چې کوم دی د تباهۍ نه بچ شي. خو که فرض کا لکه سیلاب هغې ته هېڅ قسمه چینلز نشته او د هغې د کنټرول کولو څه بندوبست نه شوی، نو چې څه د هغې مخې له راځي نو هغه به بربادي راولي، کورونه به وړي، بوټي به وړي، ځناور به وړي، فصلونه به بربادوي. نو دغه مثال چې کوم دی د انساني جذباتو هم دی. دا ډېر پاورفل چیز دی، خو پکار دا ده چې دا یو سړی پرویکټیو وي، نو هغه به مطلب دا دی چې د دې بندوبست کړی، دا د دې مینجمنټ به یې کړی چې یاره دا د په صحیح طریقه باندې چې کم دی نو دغه شي دا چینلایز شي. خبره مې دا کوله چې پرویکټیو لفظ چې کم دی که نه دا نه په پښتو کې شته او نه په اردو کې شته. د هغې وجه دا ده چې کم خلک په کومه معنی پوهېږي او کم کانسپټ باندې پوهېږي نه، نو د هغوی په ژبه کې چې کم دی نو دا لفظونه نه وي، ځکه چې دا ژبه خو مطلب دا دی چې خلک چې کم سیز باندې پوهېږي، په کم سیز باندې کانسپټ کلیر نو د ژبه کې به هم چې کم دی نو هغه لفظ وي. نو پرویکټیو لفظ چې کم دی دا ورژن نشته دی زمونږ په ژبه کې، د دې دپاره څه لفظ نشته. خو زه به دې ته دا ووایم که نه چې یاره دا بیدار سړی، هغه سړی چې محنت کوي، هغه بیداري او هغه شوق لري چې مطلب په څه باندې پوه شي. لکه مثال په طور باندې په دې ضمن کې به زه یو بله خبره دا وکړم چې وایي ایجوکیشن څه چل کوي. ایجوکیشن په خلکو کې کانفیډنس پیدا کوي. ټریپل سیز چې کم دي که نه، سی دا مونږ ته یاد ساتل پکار دي. ګوره کانفیډنس پیدا کوي، کریټیویټي پیدا کوي، یو بل کیریکټر جوړوي. صحیح شو، دا خو په ضمن کې یو خبره راغله. خو بله یوه خبره دا ده چې یاره زمونږ انسټیټیوشن، زمونږ معاشره دا کم قسم خلک پیدا کوي. د دې پرویکټیو لفظ دا ما چې کم ایکسپلین کړو، د دې اپوزیټ چې کم دی هغه ریاکټیو دی. نو ریاکټیو نس چې کم دی نو دا د ناکامه خلکو عادت دی. ګوره پرویکټیو اولنی عادت دی د کامیابو خلکو چې یاره دی بیداري او دی چې کم دی نو تیاری کوي، پریپریشن کوي، دی محنت کوي، دی چې کم دی نو د حالاتو مقابله کوي. او پرویکټیو سړی که هغه ایډمنسټریټر وي، که هغه مینیجر وي، که هغه لیډرز وي، هغه چرته چې کم دی نو مسله ایمرج کېدو ته نه پرېږدي. د ایمرج کېدو نه مخکې هغه د دې مسلې بندوبست کړی. ریاکټیو خلک څه وایي؟ ریاکټیو خلک وایي یاره چې کله مسله جوړه شو بیا به ورسره ګورو. نو دغه چې کم دی نو ګوره ریاکټیونس چې کم دی دا د لیزینس نه پیدا کېږي، د سستۍ نه پیدا کېږي، او دا پرویکټیونس چې کم دی دا د ایکټیونس نه پیدا کېږي. کم یو سړی بیدار دی، کم یو سړی محنتي دی، کم یو سړی چې کم دی یخ دی، کم یو سړی چې کم دی نو په هر یو فیکټرز باندې نظر ساتي، نو هغه سړی پرویکټیو دی. زمونږ لکه مثال په طور باندې تاسو به داسې پوه شئ چې زمونږ دلته
چې مطلب پالیسی میکرز وي یو پالیسی جوړه کی نو هغه د پالیسۍ وقتی طور یو پیدا خو به وي خو د هغې ډېر سایډ افیکټس هم وي. سایډ افیکټس دا چې ډېر زیاته خرابي راولي. دغه شانتې زمونږ سټوډنټس هم چې کوم دی نو هغه دغه نه دي ویجیلنټ نه دي پرویکټیو نه دي چې د وخت نه مخکې بندوبست وکړي چې مسله چې کوم دی نو سر اوچتېدو ته پرې نه دي. خو چې کله هغه خبره ده که نه چې په ایگزامز کې انفیئرز مینز استعمال کیږي دا هم نو لکه مطلب دا چې کله سستی نو دا سستی به په خلکو کې خراب عادتونه راولي. هسې هم چې کوم دی نو په انګلیش کې وایي که نه چې لیزینس از د مدر آف آل ایولز. نو دا یو خبره شوه چې یاره ریاکټیونس نه بچ کېدل پکار دي او پرویکټیو جوړېدل پکار دي. ریاکټیونس کې یو بله یو خبره ده هغه پکې دا ده چې دا به نیګیټیو وي. دی به همیشه دپاره نورو خلکو ته نقصان رسوي. دی به ځان ته هم نقصان رسوي خو نورو خلکو ته به هم نقصان رسوي. لکه مثال په طور باندې مستري دی زمونږه نو هغه چې یو مسله یو سیز ټیک کړي نو شل وران کړي. نو دغه شانتې که فرض که ډاکټر دی هغه د یو سیز علاج کوي خو د هغه نه چې کم دی نو پرویکټیو نه او مطلب دا دی چې تیاری نه کوي او په هغه سیز باندې چې کم دی فوکس نه کانسنټریشن اف مایند نه نو د ده نه چې کم دی یو شی خو روغ شي خو شل نور روان شي. نو دغه شانتې زمونږ پالیسی میکرز یو پالیسی خو جوړه کړي صحیح ده خو دا نورې چې کم دی نو وران شي. دغه شانتې زمونږ د هره طبقه چې کم دی نو تقریبا هغه ریاکټیو ده. مونږ له په دې باندې سوچ کول پکار دي چې یاره مونږ پرویکټیو شو. او زه به درته دا ووایم چې اسلام دین اسلام هم مونږ ته وایي چې یاره تاسو دغه کې کریټ یو شئ. تاسو په ځان کې د الله تعالی خوبي پیدا کړئ. تخلقوا باخلاق الله. صحیح ده. نو دا یو خبره مطلب دا دی چې دا خبره اوږدول نه غواړم خو ریاکټیو خلک چې کم دی نو هغه د نورو خلکو په نقصان کې خپله فایده لټوي. لکه وایي څومره جونګړو ته دې اور ورته کو تا چې محل خپل ته رڼا راوسته. نو ستاسو د توجه ډېره ډېره مننه.